مراکش ته لاړم مراکش کې مې د مدیترانې په غاړه باندې جبل الطارق دې ته طنج الطارق ویلېږي ته مې د دوربین سم کړ چې ور واوښتم فرأيت على ضفته مدينة زاخرة العمران شامخة البنيان فتذكرت ما قرأت في التاريخ عن مدينة قرطبة ما چې تاریخ ولیده نو ما تاریخ کې راپویات شو چې دا خو قرطبه ده د اندلس لوی تاریخي ښار چې امام قرطبي رحمه الله دې ته منسوب د اروپا ده پرتګال څه برخې د فرانسې مسلمانانو د خدای په خاطر موږ شاته راغلي یو موږ فرانسه په واک کې درلوده موږ غرناطه پرتګال نه لاسه ورکړی ورځ تر بلې شاته روان یو علماء مو په میپزي اخته دي په میپزي باندې دنیا ګټي د جامع په حواشي و 10 کاله 15 کاله تېر دي تاریخ مو وګورئ وعرفت أن مساحتها 16 ميلا في الطول و6 أميال في العرض وأن فيها 700 من المساجد وسو جماعتون مدرسې په قرطبي کې دي نن یو مسلمان په قرطبه کې نسته ده اوس هم د قرطبي جومات شته مغسې هغه تاریخي منارې ولاړې دي هلته اسلام نسته علماو که خفه کېږئ نه تاریخ وګورئ د علماو له لاسه د اسلام ضربو سره مخ سوی علما ویده سوي علماو د دنیا او د مادیاتو خوند پسې تللي علماو انسانانو د تاسې قیادت کړی تاسې له خپل قیادت مادیت ته تللي نن اسلامي حکومت تاسې ته نه لرې نظم تاریخ وګورئ له دهلي نه د مغولو واکمني علما دلته ناست دي خیر د زه به لږ وخت کوشش کوم چې را مختصر یې کړم عالمگیر ابن شاه جهان ابن اکبر شاه ابن جهانگیر ابن بابر شاه ابن همایون دغه لوی د مغولو سلطنت چې کله په دهلي باندې واکمنو تر بلخ او تر هراته تر بخارا او تر سمرقند دې مونږ یوه بادشاهي وه بله ورځ ړنګه سوې ده چا چې فتوا عالمگیري جوړه کړې عالمگیر امیر المؤمنین عالمگیر ابن شاه جهان المغولي لوی عالم تیر سوی د ده په قیادت کې عالمگیریه جوړه سوې د ده زوی په کابل والي شاه عالم نومېده د کابل والي کابل هم داسې وړکی ځای نه ده د کابل والي سید زاهد هروي دا د کابل والي پاتې سوی څه د میر زاهد ملا جلال دا د کابل والي پاتې سوی دغه عالمگیر زوی شاه عالم چې د کابل والي و یوه خبره د پکتیا خلکو واورئ پکتیا هم تقریبا په کابل کې داخله ده پخوانی کابلستان چې ده دا حدود هم د پخواني کابلستان برخې دي سجستان زابلستان کابلستان دلته درې مځکې پرتې دي دا ساحې دا د پخواني کابلستان برخې دي چې دې ټکي ته فکر وي یعنې یو وجه تاسې هم کابلیان یئ خیر د کذبه مو بل څوک ده قرطبي ته راغلم بیا له قرطبي نه بیرته راووتم جوماتونه ډک 800 جومات او مدرسې دي خوشحاله شوم چې زه اسلام روان ده بیرته له غربي دنیا نه شرقي دنیا ته راغلم فرأيت دولة قوية واسعة قاعدتها نيشابور دا سلجوقیانو خلافت ده سلجوقیانو په نیشاپور کې نیشاپور دلته یې مونږ ته نږدې د ایران مشهد سره یې مونږ فرا ولایت هم ډېرې ساحې د پخواني نیشاپور برخې دي دنیا کې یو عالم تیر شوی امام الحرمین دا د مونږ د فرا ده جوین دا جوین د پخواني نیشاپور برخه ده دلته پایتخت دلته یعنې د خراسان یا د سلجوقي خلافت دارالخلافه دا ځای خو بادشاهي له عراق نه تر شام او تر دې ځای نه واټه بادشاهي ده د دې حکومت دوه ډېر عادل یو بادشاه ده ملک شاه او یو وزیر
نظام الملک الطوسي د ده په خلافت کې مې د مدرسې حال ولیده مدرسه به من لږ ووایو پکې فرأیت مدرسة نظامية في بغداد عامرة آهلة يدرس فيه مثل إمام أبي حامد الغزالي وتنفق عليها دولة سلجوقية سلجوقي خلافت دې مدرسه کې 8000 طالبان ول من به موږ نه رانسو چې 8000 طالبان تنخواو د هغې ډوډۍ ورکو 8000 طالبان په یوه مدرسه کې د دغې مدرسې 10,000 طالبانو د دنیا په ژبو اخته ول د دنیا ژبې زده کولې نن تر بله ورځ موږ په انګریزي کې لګیا وو چې کفر خو ده خو سري کفر د کابل کفر د اوس یې پاچاهي ته راغلو اوس پې ورغلو په جامع نظامیه د بغداد کې 10,000 طالبانو د ژبو زده کړه کوله ورأيت شقيقتها ددي سكني خور بلا مدرسة النظامية في النيشابور فنيشابور كي بلا نظامية يدرس فيها مثل إمام الحرمين الجويني الشافعي تدي من دفرادة علماء معلومات الدنيا كي دا دمر لوي عالم دا أدب دي ودين دي اجتهاد دعوانا دا كري كلي مجتهد استحق د اجتهاد درلود دومره لوی سړی ده امام الحرمین الجویني الشافعي فقرت بذلك عینای سترګې مې یخې سوې چې امام غزالي په یوه لویه مدرسه کې او امام حرمین په بله لویه مدرسه کې شته نن د مونږ مدرسو کې طالبان په چي لګیا یو ټول عمر مو په داسې شیانو تېر سي چې اخر ځان سره په دې فکر وکړو چې د دین و ګټه څه وه جامع کې ته فیلسوف نو خو دین ده دا خو وسیطه ده زینې ته چې خیزې زینه سړی ښه جوړوي که پاس بام څومره وخت مو پکې تېر سي علماو دا مو یو مسؤلیت ده ترخه به در باندې تمامیږي خو بیا به یو ورځ یاد ساتئ که دغه حالت وي اسلام په راټولېدو ده خوشحاله کېږئ مه امریکا خو ماته کړه خو دا د الله عادت ته الاضعف طعمة للاقوا هر ضعیف قوي دا اوس موږ هلته پاسه کلی څه نومې ده حاجي صاحب چې تا سره مو اوس ناست وو چې کوبکه به تاسې ورته ویلې مونږ کشکره ورته وایي عربي کې عقاقه ورته وایي چې راټیټه بس ولا چورګوړي وتښتول نو خو ضعیف ول کله چې تښتولي نو دا یاد ساتئ د مجلس خلکو مونږ چې ضعیفان یو بله کوبکه به بیا راځي مونږ به وړي دا ټوکه نه ده چې انګلیسي استعمار ما څومره کاږه وګروان ولو چې بیا موږ څنګه روسان راغلل روسان چې بله ورځ مات شول همدې مجاهدینو ویلي دي چا پلار به موږ څنګه مات کړل امریکایان راغلل بیا راځي د الله قانون د الله خپل قانون نه بدلوي الاضعف طعمة للاقوا هر ضعیف د قوي مړی وي راځئ موږ د ضعف نه ځان چې قوي بیا مو څوک نسي له منځه وړلی که په دې ضعف پاتې یم زه په میبزي لګیا وم مکتب کې ورور په هغه باندې لګیا و لر او بر ته به وایي چې ټوله دنیا دوی فتحه کړې بېغیرتانو دومره تر اوسه نه کېږي چې څو مسلمانان کلک مسلمانان به مې لا که نه له زندانه یې راخلاص کړي موږ په زرګونو انسانان په خپلو سترګو ولیدل په خپل زندګي کې مو د بګرام او د پولي چرخي و د قندهار و د هلمند زندانونه رامات کړل ښځې و انسانان مو په لسګونو زره راوویستل د ټولې دنیا سره مقابله وکړه دی موږ ته وایي موږ څه قمقل ځوانان هم د دوی تابع سي لر او بر یې څه معنا لري دا د کفر د بیرغ لاندې ملګري دي اصل کې د دې لپاره جوړې سوي چې د مدرسې مخه پرې ونیسي لوی مقصد همدا ده چې مدرسې و ملا ته سپر دوی ودرېږي دا یې لوی مقصد ده خبر دی نو لږ وخت د سلجوقي خلافت مې چې ولیده زه خبر راټولوم بیخي په لنډو الفاظو کې سلجوقي خلافت نه چې راووتم هغه ته راغلم ورښتیا په دې سلجوقي خلافت کې د دوی نظام الملک طوسي نظام الملک طوسي او ملک شاه د سلجوقي خلافت مشران سلجوقي هغه خلافت ده چې غزنوي خلافت دوی نړولی خو غزنوي خلافت بیا خراب سوی ده وروسته لکه چوکۍ قدرت ته خو څوک نسي ټینګېدی خو د ده
محمود غزنوي رحمه الله زمانه کې د بادشاهي خبرې وې نو د دوی بل بادشاه علم ارسلان سلجوقي نومېده د داسې قربانۍ کړې وې چې یهودان د نصرانیانو هغه وخت کې بیت المقدس جنګ د نصرانیانو سره علم ارسلان سلجوقي افرنګیان مات کړي وو زه وایي چې لږ راووتلم چې حالت تغییر غږ مې واورېد أن جنودا من الصليبيين قد أخذوا القدس ووزعوا في المسلمين الصيد حتى سالت الدماء دمائهم سكك المدينة القدس وزلقت فيها الخيل يودم غقر غاي قدس سقوط بيت المقدس سقوط شا سقوط أبرنجيانو ولي دمرا ويني دا مسلمانانو توی کړي د مسلمانانو ازونو او د پرنګیانو ازونو په غوینو کې وخوي ولي سقوط والتفت الى مسلمين فرأيتهم في لعب ولهو وفي غزو ونهو وبأسهم بينهم من د علماء له سقوط من مسلمانان غلط خو بچای چې شولا اتی مونږ ویلې ګټلې مو ده علماء خپل منځ کې مظاهره ده که مناظره ده راځه وادي که پنجپیري دیوبندي که تبلیغي دلته دوی په دې اخته ول دښمنانو د هغوی په ضد پلانونه جوړول چې قدس سقوط ما ځان سره ویلي چې دلته خو سلجوقي خلافت موجود و که نه سلجوقي خلافت و حکومت ولی کې رهبرانو مشرانو قدرت ودونه چوکۍ پیسې موټر هغو باندې مصروف وو هغوی هلته فکر وي دا فکر یې دی چې په زري موټر کې کیني دی فکر کوي چې دا موټر به څوک سقوطوي دا به څوک ولي دی خو پکې چې ناسته دا خود نه سقوط کېږي په بم نه الوزول کېږي شیشه یې نه ماتېږي دی خو نور د کفر له حالاتو نه ځان نه خبروي دغسې به بیا سلجوقي خلافت غوندې سقوط وي دومره وړکی خلافت نه و د نیشاپور نه تر بغداده د نیشاپور نه تر سمرقند او تر بخارا پورې داسې سره به د سلجوقي خلافت نقشه ووینئ بیا درته معلومیږي غږ راغی ورأيت الناس والملوك والوزراء والعلماء في شغل عن الافرنج فخفت على الاسلام وقلت على الدين اتي ودا رسول چې دین د اسلام راټول نسی بیا یو بل سړي غږ مې واورېد واذا بالسلطان نور الدين الزنگي والسلطان صلاح الدين الايوبي قد نزل بالافرنج وقارعهم قراعا صلاح الدين ايوبي توره رواخیسته بیا د قدس طرف ته روان سو کله چې قدس سقوط وکړ دلته یو سړی و برنس نومېده هغه داسې قسم وکړ چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له قبر نه راونه باسم قسم د کوي پرېږدم مسلمانان په منډه سول ځکه چې انسانان د جاه د مرتبې او د واده چې دوه ودونه ولري بیا جهاد ته ځي چې درې ولري بیا لري بیا چې ښه بلډینګ هم جوړ کړي بیا ځي جهاد ته پیوندي کالی سره چې ناست که درب سي تیار پیوندي کالي پاتې کېږي نور بچې وي مونږ کې څومره بدلون راغی صلاح الدین ایوبي چې کله قدس فتح که بیرته د اسلام غږ راغی چې بیا د خپل وخت لوی مجاهد صلاح الدین ایوبي بیت المقدس ونیو او برنس راوست خپله توره باندې دغه نه سر پرې کړ بیا په قدس باندې د اسلام بیرغ ورپېد او داسې یې ویلې چې زه د رسول علیه السلام نصرت او دغه ستیم داسې راځه د خلافتونو نه بل خلافت ته راځه چې هغه بیا عباسي خلافت څه دی په بغداد کې دی هغه له لاسه سقوط کوي څه نومېږي چنګیزیانو نه بیا هند ته چې راځي د مغولیانو حکومت سقوط کوي او بیا له هغه نه وروسته راځه د عثمانیانو خلافت سقوط کوي دغه نه وروسته مسلمانان ورځ تر بلې نه د زوال حالت کې دي مسلمانان ورځ تر بلې نه د ذوب حالت ته ځي عرب دی د یو قهرماني نوم
عرب دس انسانان ولجی علما ناس کې علماو فتح د مکې ولی عملته خو کافرانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکینو سره صلح کړی و د حدیبیه ولی رسول الله سلام صلح پریښودل علت داو دوه کافران والقومونه یو بنو خزاعه نومي یو بنو بکر بنو بکر هم کافر ول بنو خزاعه هم کافران ول خو دا کافران د رسول الله حلیفان والعهد سره کړي بنو بکر راجع سول بنو بکر په بنو خزاعه حمله وکړه د شپې دوی مړ کړ هغوی راغلل مدینې منورې ته رسول الله ته فریاد راوړ علما ناست دي عایشه رضی الله عنها وی رسول الله او دس کا وای ځان سره غږیږي عجب 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 تو درې واری ویلي ما ورته ویلي چې څنګه ځان سره غږېدلې وي چې راته ونه ویلې بنو خزاعه راغلل چې موږ بنو بکر وزو اصل فتح د مکې د دې وجې نه سوې ده چې کافر مظلوم دي پر رسول الله سلام دومره غیرت درلود موږ نن غزه مردباد او غزه زنده‌باد په دې نه راګټل کېږي ګټل کېږي په دې چې اسلامي امت د اسلامي امت قیادت د اسلامي امت علما په هره ټولنه کې د اختلافي مسایلو نه تیر سي وابي او پنجپیري لاسونه دلته او دلته اسقاط داسې او داسې خیرات مني او که نه مني لا اله الا الله محمد رسول الله په کلمه کې چې موږ سره څوک شریک دي دا ټول راون غاړي د دې ټول قیادت وکي دا ټول ځان سره په لښکر کې ملګری کې یو دم د کوپر په طرف حرکت وکي کته دلته لګیا چې مولا راغلی و تور پګړې و شنه پګړې و سره پګړې و ساتي په کلاس کړي په چپ دلته چې مونږ ختایو بیا دا مو یاد ساته یا بزوندی یا بمړه د اسلام الله دې نه کوي الله دې نه کوي الله دې نه کوي د اسلام ثابت خیزي علماء دې مونږ له لاسه بخیزي لکه مونږ خو تاسو خو ځانونه د نبی وارثان بلو نو د نبی وارث باید سم قیادت وکړي